و سړیا خدای دې تباہ او برباد کړي. دلته راشه کار مې در سره زر راشه لکه یا ښځې دا څه شرمول دې راغیسي دې چغې وهي. خدای دې په سپین سر باندې ګنجې کا. دا خیر خو به یې که نه دا ولې چغې وایي دا ګاونډیان به څه وایي وایي تباه شي خپل خاوند ته وایي تباه شي. وه خدای خو دې تاله هدایت وکړي ښځې. کینه مړه ته په عزت باندې نه ګاونډیان په تا باندې پوه دي چې چندانې انسان نه خبره زده که نه زما پلار دې خدای پاک ډېر عمر ورته ورکړي چې تاله درکولم خبره داسې ده که نه د کالي خیرن دې بوی دلته را رسي ورشه کالي ووینځه. یا خدایا یا ما واخلي یا زما دغه جنګیره که ښځه واخلي چې په دنیا باندې دوه انسانان کم شي سخته مزه به وکړي او که نه یا خدایا پاکه نو. دا وګوره بې غیرته خیره کې نر سړی هېڅکله هم خیره نه کوي خبره زده که نه خو بې غیرته یې که نه ځکه ګاونډیان هم در باندې خبر دي ورشه کالي ووینځه نورې کړتې مه کوه ګینې زه اوس در پسې اوباړه راخلم او پوستکی نه په ژوندون یې وباسمه ګورې مړه ښځې پوستکی خو رانه 2 کالې مخکې وښکلی دی خبره داسې ده که نه چې د ملا پوستکی مې بیخي نشته دی او تش واسکټ پاتې دی او د واسکټ لاندې هډوکي پراته دي ښه خو خبره داسې ده که نه چې ډېرې چغې مه وه دا ګاونډیان بده خبره ده ښه خیر زارۍ درته کومه ډېره بده خبره ده کالي به درته ووینځم د خیره ته په 10 منټو کې لکه د مار غوندې. صحیح ده خبرې مه کوه درته مې ویل چې کړتې بندې که که نه ورشه کالي زر در ووینځه کیدای شي د اشپزخانه هم صفا کړه کاسې ماسې ډېرې زیاتې خیرنې شوي دي منډه که شابله. هلو څوک خبرې کې وی خورې ډېره زیاته خوشحاله شوم چې ستاسو اواز مې واورېدو زه ستاسو ګاونډی یم په کلي کې او ستاسو کلي ته چې دی که نه د کلي نه کور وړی دی او زموږ کور هم د کلي نه تللی دی زه ستاسو ګاونډی یم خلکو به راته مرمرۍ ترور ویلې زه همغه یم او په خیر مرمرۍ ښه یې جوړی خیر دی کلاري د وخت ساعت دې ښه تېرېږي بچي دې ښه دي اولادونه دې ښه دي خاوند دې ښه دی ته خپله څنګه یې ښه یم خورې خیر اوسې بچي دې ستا خپل څنګه دي ته خپله څنګه یې او څنګه چلی خاوند دې څنګه دی اوس یم ډبې را ډبې که نه څنګه چل دی وې او خورې اوس یم داسې ډبو مسم پوستکی تېنه وباسمه اوس مې کالو ته لېږلی ما ورته چې کالي ووینځه که ودې نه وینځه څو باړې در پسې رالمه غریب مې وویرولو لاړې کالي وینځي یاره خورې مزې دې وکړي مزې ښه او که نه خدای پاک داسې خاوند درکړی دی چې یاره خبره دې مني یو خو زموږ خاوندان دي چې زموږ ښې خبره هم نه مني ولا روزانه هم داسې وهي یو چل خو راته وښیه که نه دې خاوند سره ته څه چل کوې چې دومره درنه وېرېږي ولا خورې بس داسې ده که نه چې زه خپله هم خبره نه یم خو دا خپله دا خدای وهلی پنچر دی پوه شي په ښځه باندې واک نه رسېږي خبره زه خپله رانه وېرېږي زه چې ورته زوباړې در پسې رالم نو غریب منډه کې خپل هر یو کار کوي خو خبره زده که نه چې خاوند مې راغی ګوره کټ کوم موبایل بیا به خبرې کوو صحیح ده او که نه لکه د مار غوندې صحیح ده خورې بیا بل به خبرې کوو خو خامخا به راته چل ښیې چې ته دې بل خاوند سره کم چل کې صحیح ده خدای په امان بیا به خبرې کوو. ښه ښځې کالي وینځل د خیره سره ختم شو ښه لکه دمه به وکړمه صحیح ده که ستا خوښوي نه زما بیخي خوښه نه ده خبره دې ده که نه چې کور کې رومیان او لوګان او سبزي ختمه شوې ده ورشه لکه سبزي دوکان راوړه شابه. یاره قمقله شیرعلي نو ولې دې نه پوښتنه کوه دا خو خامخا در باندې اډر کوي خو زه خیر دی اوس پکې راغلي نو څه وکړو صحیح ده ښځې زه لاړم ښه اوس درته سبزي راوړم دوکان نه بس دعا راته کوه چې په خیر راشم. صحیح ده ورځه سړیا ښه شابه او که نه چې بیا به خبرې کوو سره شابه. وچولا سنا پما باندې او بل کورونه په دادا دو باندې او وچولا سنا په خپل نیا باندې یلکه دا شاولي خو ډېر زیات خوشحاله دی ښه ته ورېږه چې ورشمه څنګه چلې په ټوپو را روان دی ظالم بچې ته ودرېږه ورشمه لکه د مار غوندې. او په خیر شاولي خیر خو به یې که نه څنګه چې خوشحاله یې ماشاءالله ډېر زیات خوشحاله خدای پاک خو دې ټول عمر خوشحاله لره سره زمونږه. امین مدالي ماما تا سره خدا راته ووایه چې دا په څه باندې خوشحاله ته خو هېڅکله ما خوشحاله ونه لیدلې همیشه به دې تندي باندې 12 بجې ولې خو نن ماشاءالله ښه دی تندی دې وار هېڅ هم پې نشته دی ډېر زیات خوشحاله خیر خو به یې که نه او بالکل مدالي ماما خبره داسې ده که نه چې د خپل نوکر نه خوشحاله یم یاره ډېر زیات دې خوشحاله کړی یم د خپل نوکر که نه الله پاک دې ټول عمر راته ژوندی لري تر څو پورې چې ژوندی یم که نه خدای پاک دې هغه هم ژوندی لري. یا لکه شاولي دا څنګه چلې د خپل نوکر نه خوشحاله یي خو هغه څنګه یاره مدالي ماما تعالی ښه معلومات دی که نه چې د نن سبا ښځې ډېر زیاتې خو زورورې دي په خپلو خاوندانو باندې کارونه کوي نو ما باندې ډېر سخت کارونه مې ښځې کول نو اوس ښه دی نوکر مې راوستی دی او د میاشت ډېرې نه 15,000 روپۍ ورته ورکوم او د ټول کارونه راته چې دی که نه هغه کوي او ډېر زیات یې نه خوشحاله یم. دا څه ویل که 15,000 روپۍ باندې دې نوکر نیولی دی او ټول عمر خوشحاله به وي د خیره سره وا دا کار خو زه هم وکړم 15,000 روپۍ خو دومره شی نه دی ښه او که نه زمه ښځې سره مې خبرې کوم چې یو نوکر راولي لازم ډېر زیات تنګ شوی یم د خپلې ښځې نه او ډېر ستړی شوی یم په دې کور کارونو باندې خلک وایي د کور کارونه اسانه دي خو ډېر زیات سخت دي والله چې ښه شاولي. او بالکل مدالي ماما څوک چې کوي که نه هغه ته معلومات کېږي او چې چا نه یې کړي که نه نو هغه خوښ یم بس چا خبره الله پې ولي خو زه خیر دی الله پاک دې بخیر راواچي خدای پاک دې تم خوشحاله کړي او زه ورشه ښځې سره دې خبرې وکړه ځم دنه ځمه لږ کار مې دی. صحیح ده شاولي زه د الله پاک دې په خیر ورسوه زمزمه لږه سبزي رالم او د خیره سره کور ته ځمه چې ښځې سره مې خبرې وکړم او که نه دا خو ډېر زیات د خوشحالۍ خبر دې راکوې. سلام علیکم ښځې ورشه سبزي مې درته راوړه اشپزخانه کې ایښې ده ښه صحیح ده ښه دې وکړه چې راوړې دې وړه که نه زه خیر دی وروسته به یې پخه کړي.
یاره ښځې که رښتیا را باندې وې که نه نن ماشاءالله ډېره ښایسته ښکاري او که نه د سترګو نه دې سم رڼاګانې چې پړق وایي ډېر ښایسته ښکاري ښه زه دا درې دروغ مه وایه ما ته پته ده چې بیا دې چیز ته چل غلی کړی دی وایه خبره کوه خدای خو دې ښه که یاره ښځې ډېره زیاته هوښیاره یې ښه به دا سړي باندې ډایرکټ پوهېږي او که نه خو ښځې خبره داسې ده که نه یو خبره مې راته کوله هغه زه نن شاولي سره ملاو شوی وم ښه نو هغې راته ویلې که نه چې موږ یو شاګرد راوستی نوکر او په 5,000 روپۍ کور کې نوکر کړی دی ټول کور کار چې دی که نه په 5,000 روپۍ کوي نو موږ څه وکړو چې په 5,000 روپۍ ورته کار کوي خدای که نه د خوشحالۍ خبر دی هغه غریب په 5,000 روپۍ کور ته ویسي ډېر د خوشحالۍ خبر دی دغه دپاره یاره ښځې ډېره انصافدار یې ښه د غریبانو خیال ساتي وایي 5,000 روپۍ کور ته وړي او ډېره د خوشحالۍ خبره د غریب کار پې روان دی خو ښځې که نه خبره زده که نه ما ویلې که نه چې موږ به یې ودانه راولو او 5,000 روپۍ به ورته ورکوو نو زه به د کور کارونه خلاص شم ایله به په ما باندې ثواب وګټي ډېر زیات ستړی شوی یم د دې کور کارونه وزه خدای دې تباه که د کور کارونه په تنګ راغلی او ستړی شوی وزه په دې لاره چې 1,000 پیسې وباله راولمه 5,000 روپۍ ولې داسې ته په ونه کې راشنې شوي دي چې 5,000 روپۍ شاګرد ته ورکړې وزه د کور نه چې 1,000 پیسې وباله رالمه ګوره بې غیرته لا خو کور کې چې شی کې ټوله ورځ ناستې په تیاره غواړې چې ډوډۍ وخورې وایي ښځې خدای پاک خو دې همدومره عزت وکړه چې څومره دې زما وکړو یا خدایه پاکه دا 5,000 روپۍ وې که مکمل د ټول عمر جایداد مې ترېنه غوښتلو چې داسې وپړسېدله اور یې واخیستو یا الله بس بیا مې په توبو توبه ده که دې ته زه د څه شي یاده وکړمه یا لکه مړه ځان والا که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو سره لایک کړئ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د نورو ویډیوګانو لپاره او که نه لکه د مار غوندې په خدای سپارمه بله ویډیو کې به سره ملاویږو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته